په ننني درس کې به دا خبره ذکر کوو چې کم څاروي باندې سړی قرباني کوي په هغې کې یو څو شرطونه ضروري دي. اولنی شرط دا دی چې دا څاروی به د بهیمة الانعام نه وي. بهیمة الانعام هغه څاروي چې په هغې باندې ذبح په قرباني کېږي هغه دا دي چې اول د هغې نه اوښان، بیا غویان، غواګانې او د دې د جملې نه میخ هم ده، دریم ګډان او څلورم چیلي. ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. الله رب العالمین فرمایي د هر یو امت دپاره موږ د قربانۍ او د عبادت یو طریقه مقرر کړې ده د دې دپاره چې هغوی د الله نوم په بهیمة الانعام یاد کړي او بهیمة الانعام دغې څارویانو ته ویلی کېږي. دویم دا دی چې د دویم شرط یې دا دی چې دغه څاروی به د خاص عمر والی چې د هغې وضاحت راغلی دی چې المسن او یا الثني، دا هغې څاروي ته وایي چې مخامخ دوه غاښونه یې غورځېدلي او نور غاښونه یې راټوکېدلي. دریم شرط دا دی چې قرباني به په هغې څاروي باندې کېږي چې هغه د عیب نه پاکي، او خاص کر یو څلور عیبونه دي چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د قربانۍ په څاروي کې قرباني پې نه کېږي. یو هغه څاروی چې په یو سترګه باندې ړوند وي یا دواړو سترګو باندې ړوند وي او ړوندوالی ښکاره وي. دویم هغه ګوډ څاروی چې د هغې ګوډوالی ښکاره وي. او دریم هغه څاروی چې مریض وي او د هغې بیماري ښکاره وي. او دریم هغه خوار څاروی چې د ډېر خواروالي د وجې نه په هډوکو کې ماغزه نه وي. څلورم شرط دا دی چې دا د قربانۍ څاروی به ستا په ملکیت کې داسې نه چې پردی څاروی راونیسې او هغه ذبحه کې په هغې قرباني نه کېږي تر څو چې ستا په ملکیت کې راغلی نه وي. پنځم شرط دا دی چې دې پورې به پردی حق متعلق نه وي. لکه یو څاروی تا چا سره ګاڼه که دې پورې اوس پردی حق متعلق دی په هغې څاروي هم قرباني نه کېږي. شپږم شرط دا دی چې دا به په محدود وخت کې وي چې هغې ته ایام التشریق وایي چې د اختر ورځ او د اختر نه وروستو 3 ورځې. بعضې علماو ذکر کړي دي چې د اختر ورځ او 2 ورځې د اختر نه وروستو، لکن صحیح حدیث کې راغلی دي چې د اختر ورځ او 3 ورځې د اختر نه وروستو ټول ایام التشریق د ذبح ورځې دي. اووم شرط دا دی چې دا څاروی به د الله په نوم باندې حلالی، چې د الله نوم پې یاد نشي نو هغه به نه خوري، د هغې خوراک جایز نه دی. د الله په نوم به حلالی او د الله د رضا دپاره به حلالی. ځکه قرآن کې الله وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. د الله رب العالمین ته د دې قربانۍ وینې د دې قربانۍ غوښې نه رسېږي، بلکې کم تقوا په بنیاد چې دا قرباني ذبح کېږي هغه الله ته رسېږي، هغه الله ته معتبره ده. او اتم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق به ذبح کېدلی شي، نو بیا به قرباني الله ته مقبول وي. رب العالمین دې زموږ او ستاسو قربانیانې په خپل در کې قبول کړي.